یو وړوکی علت هم د هغوی د مرکزي سیستم د مخته کېدو لامل ګرځي. دا هغه خلک دي چې عصبي بلل کېږي او په نیمه خبره او لږ بحث سره بدلون مني. هر کله چې ټلیفون زنګ راشي نو دا ویره درته پیدا کېږي چې کومه بده پیښه خو به نه وي واقع شوي. غلط سوچونه، غلط فکرونه ذهن ته راځي او بې ارادې وي. خپلې کورنۍ ته، خپلو اولادونو ته، خپلې مېرمنې ته هېڅ توجه نه ورکوي. په ډېره کچه هغه کسان پرې اخته کېږي چې عصبي مزاجه وي. د روحي فشار عمده علت جسمي او دماغي کارونو کې زیاتوالی او افراط دی. نو که چېرته له پورته ناسمو عواملو سره ځینې نور عوامل شي، لکه په کار کې بېنظمي، د اوسېدلو د ځای نشتوالی، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې له چټکتیا نه کار اخیستل، پریشانه کوونکو خبرو اورېدل او داسې نور د روحي فشار لامل ګرځي. یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ شخړې، یا د کور د نورو غړو سره د هغوی ناسم چلند او شخړې، نو دا په ټوله کې د ډپریشن او د ژور خفګان لامل ګرځي. یا هم په عصبي خفګان باندې اخته وي. تاسې تل کوشش وکړئ چې هغوی سره ښې اړیکې وساتئ. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو دوستانو، سختاً تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې موږ دغه معلوماتي ویډیوګانې ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي په موخه جوړو، تر څو هغه مسایل چې تاسې ورسره اشنا ناستئ او تاسې پرې نه پوهیږئ، او موږ هم هڅه کوو چې اکثره هغه موضوعګانې انتخاب کړو کومې چې زموږ او ستاسې په ژوند کې اړینې وي او باید موږ او تاسې په هغې باندې پوه شو. نو د خپرونو په لړ کې مو درته نن بیا یوه موضوع ټاکلې ده چې په دې به سره خبرې کوو او هغه معلومات چې موږ راټول کړي دي دا به تاسې سره شریکوو. نو په دې هیله چې تاسې راسره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او دغه معلوماتو نه ګټه پورته کړئ. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې درسره په عصبي خفګان یا ډپریشن باندې خبرې کوو. دا چې عصبي خفګان څه ته وایي، څنګه منځته راځي او د هغه د مخنیوي لارې چارې څه دي، څنګه کولی شو چې ورڅخه ځان وساتو. نو په دې باندې مو درته معلومات راټول کړي دي او درسره یې شریکوو. درنو لیدونکو، کله چې له کوره بهر وځئ، ستاسو فکر پریشانه وي چې آیا د کور دروازه مو بنده کړې او که نه. زموږ اکثره هیوادوال په ډپریشن باندې اخته دي، ځکه چې هلته حالات داسې دي چې هر سړی ډېرې زیاتې ستونزې لري او د ډپریشن یوازینی علت چې دی دا د ستونزو ډېروالی دی. نو اکثره داسې کېږي چې موږ د کوره ووځو نو موږ ته څو شېبې وروسته دا ذهن ته راغورځېږي چې موږ د کور دروازه بنده کړه که نه خلاصه مو پرېښوسته. یا که موټر یو ځای کې پارک کړو نو کله چې کور ته داخل شو نو بیا دا فکر کوو چې آیا موټر مو لاک کړو که لاک هم نه کړو. نو دې ته ورته نورې داسې پیښې چې هغه کله چې موږ او تاسې د کوره وځو دا مو ذهن ته نه راځي چې آیا په کور کې موږ کوم ګیس چې لګېدلی هغه هم بند کړه که بند هم نه کړ، یا د کور بخارۍ یا داسې نور هغه څه چې هغه اړین وي چې ته کله د کوره ووځې هغه باید بند کړې. خو موږ هغه بند کړي هم اوسي، موږ هغه هر څه بند کړي اوسي، خو بیا هم زموږ ذهن دا وایي چې آیا دا مو بند کړي که نه مو دې بند کړي. نو دغه د مسایل ټول د ډپریشن سره پیدا کېږي. کله چې بازار ته ځئ د سودا اخیستلو پسې 1 ساعت وخت پې تېرېږي تر څو یو شی د اخیستلو لپاره انتخاب کړئ. کیدای شي چې اخیستل شوی شی څو شېبې وروسته بېرته دوکاندار ته راوړئ، ځکه چې د ډپریشن نښې هم دا دي
چې سړی هغه ذهناً نارامه وي او نه پوهېږي چې څه واخلم څه وانه خلم، که یو څه واخلي هغه هم کله چې ته کور ته لاړ شي په هغې بیا فکر کوې او داسې فکر کوې چې دا ما ناسمه پرېکړه کړې ده، نو اکثره وخت هغه شی چې تا اخیستی وي هغه بېرته بازار ته وړې. تاسو ښه خوب نشئ کولی، د شپې له مخې او د شپې په اوږدو کې له خوبه بیدارېږئ، ښه اشتها نه لرئ او د اشتها لپاره باید درمل استعمال کړئ یا د دې لپاره چې تر څو ښه خوراک وکړئ تاسې مجبور استئ چې درمل استعمال کړئ. البته هغه څوک چې هغه په دغه ناروغۍ باندې اخته وي. هر کله چې ټلیفون زنګ راشي نو دا ویره درته پیدا کېږي چې کومه بده پیښه خو به نه وي واقع شوي. معمولا د رخصتۍ په ورځ لار درنه ورکه شي چې چېرته لاړ شم او څه وکړم. کله چې ته د کاره رخصتېږې په دې کله پوهېږې چې یاره سبا ته زما رخصت دی، نو تشویش کې چې د دغه رخصتۍ نه څنګه ګټه واخلم، چېرته لاړ شم چېرته لاړ نه شم، څه باید وکړم. ګرانو لیدونکو د دې تر څنګ البته کار ته مو په عامه اصطلاح ډډه نه لګېږي، زړه مو نه غواړي چې کار وکړئ، ورزش پلي ګرځېدل او د شپې تفریح ته مو زړه نه کېږي. په هر صورت هیڅ کار ته مو ډډه نه لګي ځکه فکر کوئ چې هر کار ستړی کوونکی دی. د اشتها له مخې مو هم صحت ښه نه وي، خوراک ته مو زړه نه کېږي، کیدای شي پخوا به مو ډېر خوراک کوو خو اوس مو زړه ته نه کېږي او مجبور یاستئ اشتها راوړونکي درمل استعمال کړئ. تر هر څه ډېر ځورونکی خو دا دی چې په سختۍ سره خوب کوئ او که خوب درشي نو څو ځله له خوبه را بیدارېږئ. زیاتره وخت ټول بدن په درد باندې مبتلا وي او د بدن ټول غړي مو درد کوي. طبعا د سر درد پکې ډېر زیات وي، د عضلو په برخه کې دردونه لیدل کېږي او کله هم د ستوني فقرات، غاړې او د پښتورګو په برخه کې دردونه منځته راځي. زیاتره په ډپریشن یا په عصبي خفګان اخته کسان غلط سوچونه، غلط فکرونه ذهن ته راځي او بې ارادې وي. په دې کسانو کې د ارادې قوه کمزورې وي او دا د ناروغۍ د مهمو نښو څخه ګڼل کېږي. دا کسان نشي کولی په اسانۍ د ژوند په ځینې پرېکړو کې تصمیم ونیسي او تل پریشانه وي، سوچونه کوي او د مهلکو ناروغیو په اړه باندې فکرونه کوي چې آیا زه خو به سرطان نه اوسم یا داسې نورې هغه ناروغۍ چې ډېرې خطرناکې دي. اکثره د داسې ناروغیو په اړه باندې فکرونه کوي، سوچونه کوي، خپلې کورنۍ ته، خپلو اولادونو ته، خپلې مېرمنې ته هېڅ توجه نه ورکوي. دا د دغې ناروغۍ ځینې نښې دي. په ډپریشن اخته کسان هېڅکله نشي کولی په منظم ډول کار وکړي او امکان دی ولري چې دوی له دغه د ډپریشن یا د عصبي خفګان مسله هم د ډېر یو وړوکې مسلې نه راولاړه شوې وي. یو وړوکی علت هم د هغوی د مرکزي سیسټم د مخته کېدو لامل ګرځي. دا هغه خلک دي چې عصبي بلل کېږي او په نیمه خبره او لږ بحث سره بدلون مني، ښه خوب او اشتها نه لري. ځینې نور کسان سالم مرکزونه لري چې هیڅ شی پرې اغېزه نه کوي او هره حادثه او خطر وړاندې نه ټکنی کېږي. دغه د ډپریشن یا د عصبي خفګان مسله چې ده نو دا د افغانانو لپاره په میراث کې پاتې ده، یعنې اکثره افغانان په دغه مسایلو باندې اخته دي او هغوی عصبي خفګانونه لري. حتی دغه ناروغي په ماشومانو یا په شیدو خوړونکو ماشومانو کې هم لیدل شوې ده. کیدای شي د ماشومانو د عمر په پیل کې په تاداوۍ باندې لاس پورې کړو، که په وړکتوب کې په تاداوۍ لاس پورې شي کیدای شي له پیلې وساتل شي. که دغه ناروغي په میراثي ډول په کومه کورنۍ کې موجوده وي نو څوک د روحي فشار له ناروغۍ څخه په امان نه دي. په ځانګړي ډول د ناروغ لپاره حالات او چاپېریال داسې برابر وي په ډېره کچه هغه کسان پرې اخته کېږي چې عصبي مزاجه وي، یعنې ډېر غوسه ناک وي. علتونه او اسباب، راځئ لږ سره په دې باندې هم خبرې کوو ګرانو دوستانو چې د ډپریشن علتونه څه دي. د روحي فشار عمده علت جسمي او دماغي کارونو کې زیاتوالی او افراط دی. مثلا که یو محصل امتحان ورکوي نو ډېر فکر او دماغي قوه په کار اچوي او یا یو ورزشکار چې د قهرمانۍ لقب ترلاسه کوي خپله ټوله جسمي قوه په کار اچوي. دا ناروغي ورځ په ورځ زیاتېږي.
علت یې دا دی چې ورځني کارونه د ستړي کېدو لامل ګرځي. خو زیات کار سړی نه ستړی کوي، مګر تیز کار سړی ژر ستړی او خسته کوي او سړی له پښو څخه غورځوي. نو موږ په ارامه کار نه کوو، استراحت کولو ته وخت لرو، بلکې په تیزۍ سره مو کارونه روان کړي. ډېر هغه خلک په دې ناروغۍ اخته کېږي چې د ټلیفون او کمپیوټر سره یې سر و کار وي، ځکه دوی کارونه خورا تیز وي او د کار ستړیا ورته د کار په پای کې رامنځته کېږي. ځینې نور علتونه لکه د خرابې هوا، ګرد، د کار وړوکې خونه، ډېر شور او اوازونه، د ناسمې غذا او داسې نور هم د دې ناروغیو لامل ګرځي. نو که چېرته له پورته ناسمو عواملو سره ځینې نور عوامل شي، لکه په کار کې بې نظمي، د اوسېدلو د ځای نشتوالی، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې له چټکتیا نه کار اخیستل، پریشانه کوونکو خبرو اورېدل او داسې نور د روحي فشار لامل ګرځي. احتیاط وکړئ، زړه ډېر حساس دی. درنو دوستانو، کله کله روحي فشار علتونه زموږ په انګړ کې او په ورځني ژوند کې موجود وي. مثال د خبرې په کور کې د د کور د نارینه‌وو ترمنځ یا همدارنګه د کور د غړو ترمنځ ناسمې اړیکې، د هغوی ترمنځ لانجې، جنجالونه چې متاسفانه دغه مسایل ډېر زیات دي. یعنې په کور کې د خواښې او وینګور ترمنځ شخړې، یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ شخړې، یا د کور د نورو غړو سره د هغوی ناسم چلند او شخړې، نو دا په ټوله کې د ډپریشن او د ژور خفګان لامل ګرځي. د ډپریشن په له منځه وړلو کې په لومړۍ درجه کې کورنۍ او د ژوند چاپېریال زیات او فوق‌العاده اغېزه لري. درنو دوستانو، د ډپریشن د ختمولو لپاره او د هغې د کمولو لپاره په لومړۍ درجه کې کورنۍ او د ژوند چاپېریال زیات فوق‌العاده اغېزه لري. کیدای شي چې تاسې هغه مریض ته چې هغه په ډپریشن باندې اخته دی، تاسې هغې سره خبرې وکړئ، تاسې هغوی سره کښېنئ، هغې ته قناعت ورکړئ، هغوی ته د بعضې مسایلو کې مثالونه ورکړئ، هغه دې ته مایله کړئ چې هغه باید خپل نورمال ژوند ته راوګرځېږي، چې دا ډېره اړینه ده. د دوی د استعمال نه مهمه خبره دا ده چې هغې باندې کار وشي او هغې سره اړیکې ډېرې ښه وساتل شي. دا نو ډېره مهمه ده چې تاسې د هغه مریض یا هغه ناروغ چې هغه په ډپریشن او یا هم په عصبي خفګان باندې اخته وي، تاسې تل کوشش وکړئ چې هغوی سره ښې اړیکې وساتئ. بله مسله د استراحت ده. درنو لیدونکو، استراحت د درملنې کلي ده. د درملنې تر ټولو ښه لاره استراحت دی. د بدن ماشین باید د یو څه وخت لپاره استراحت وکړي، تر څو بیا ورڅخه کار واخیستل شي. سختو وختونو کې د خوب په واسطه تداوي له هرې تداوۍ اغېزناکه تمامېږي. کله چې یو ناروغ روغتون ته هم بیوړل شي، نو اکثره هغوی داسې درمل ورکوي تر څو ناروغ ورسره استراحت وکړي، هغه ښه خوب وکړي، تر څو هغه د ناروغۍ کچه یې کمه شي. د اوسېدو د ځای بدلون ډېره مشکله ده چې یو روحي ناروغ په داسې توګه چې په کور کې بستر وي په سمه توګه تداوي شي، ځکه ممکنه ده کله چې هغه ناروغ شخص بیرته په ورته چاپېریال کې تداوي شي، کیدای شي په ناروغ ډېر بده اغېزه ولري. نو ځکه باید د هر څه مخکې د ناروغ د اوسېدو ځای ته تغییر ورکړل شي. د اوسېدو لپاره باید په ښکلي آب و هوا لرونکي چاپېریال کې ځای جوړ شي، او کله کله هم بهر ته سفر وتل ډېر ضروري دي، تر څو د ناروغ ستړیا له منځه لاړه شي. تر ټولو بهتره دا ده چې په داسې وخت کې د هغه کسانو سره په سفر لاړ شو چې هغوی هر وخت زموږ تر څنګ نه وي. په هر ډول چې وي، د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیدای شي لازم اقدامات ترسره او مخه یې ونیول شي. دا مخنیوی د حساسو او عصبي خلکو لپاره ډېر لازمي دی. په لاندې ډول د مخنیوي ډېر په زړه پورې او ارزښتناکه لارې درته په ګوته کوم. هیله ده په ښه توګه یې اجرا کړئ. ژوند باید منظم کړئ. په ټاکلي وخت خوب وکړئ. له خوبه چې رابیدار شئ، نو خپله ډوډۍ په ټاکلي وخت باندې وخورئ، تر څو چې کولی شئ په کافي اندازه خوب وکړئ. په دې پوه شئ چې خوب د اعصابو د تسکین او استراحت تر ټولو غوره لاره ده. درنو لیدونکو، تل باید هڅه وشي هغه ناروغان چې هغه په عصبي خفګان باندې اخته دي،
هغوی سره ډېر صمیمانه چلند وشي. البته د کورنۍ له خوا نه، له ملګرو د خوا نه، د خپلوانو د خوا نه هغوی ته باید وخت ورکړل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې زه یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کوم چې تاسې تل هڅه وکړئ هغې سره خبرې وکړئ، هغوی سره کیسې وکړئ، هغوی سره د ژوند په خوږو باندې خبرې وکړئ، تر څو هغه فکرونه او سوچونه لکه څنګه چې مخکې موږ درته د خپرونې په جریان کې وویل چې دغه ناروغان تل منفي فکر لري. موږ څو ځلې البته موږ او تاسې به داسې ډېرو ناروغانو سره مخ شوي وو چې په ژوند کې د دوی هغه د ژوند اړخونو ته منفي فکر کوي او د هېڅ شي په اړه باندې دوی مثبت فکر نه لري. نو تاسې باید دوی ته د مثبت فکر انګېزه ورکړئ او دوی دې ته وهڅوئ تر څو په منظم ډول باندې خوب وکړي، په منظم ډول باندې خوراک وکړي، خپلې کورنۍ ته وخت ورکړي، خپلو اولادونو ته وخت ورکړي او چکر ته لاړ شي د ملګرو سره، د خپلې کورنۍ سره او د دې ترڅنګ نورې هغه ورځنۍ چارې چې موږ او تاسې لرو دوی باید په نورمال ډول باندې خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسي تر څو د دغې ناروغۍ کچه راکمه شي او دغه ناروغي له منځه لاړه شي. اکثره ناروغان چې د دغې ناروغۍ د تداوۍ لپاره د خپلو ډاکټرانو سره مشورې کوي، نو هغوی د دوی ورکولو ترڅنګ یعنې دا لازمي خبره ده کله چې تاسې په ډپریشن اخته کېږئ تاسې باید د ډاکټر سره وګورئ تر څو هغوی تاسو ته لازمې لارښوونې وکړي. یعنې کوم علایم چې موږ د خپرونې په جریان کې تاسو سره شریک کړل، که چېرته دغسې علایم موږ او تاسې ولرو نو باید د ډاکټر سره مشوره وکړو. نو د هغوی به هم سپارښتنه تاسو ته همدا وي چې خپل ژوند مو منظم کړئ، په خپل وخت له خوبه پاڅېږئ، په خپل وخت ویده شئ او د دې ترڅنګ هغه ناروغان چې هغوی زیاتې ستونزې لري په دغې برخه کې مشکلات زیات دي، نو هغوی ته ډاکټران دوایي ورکوي تر څو دوی د هغه دوایي په واسطه باندې هغه خپل ډپریشن راکم کړي، هغه خپل عصبي خفګان راکم کړي. نو تر ټولو مهمه بیا دا ده ګرانو دوستانو چې تل هڅه وکړئ چې هغه خپل هغه دیني مسایلو کې هڅه وکړئ چې شکر الحمدلله موږ او تاسې مسلمانان یو، نو لمونځ اودس تلاوت دې ته باید وخت ورکړو تر څو زموږ او ستاسې ذهن ارام واوسي او زموږ او ستاسې هغه د ژوند چارې ښې مخته لاړې شي. نو ګرانو دوستانو دغه یو څه معلومات مو درته د عصبي خفګان په اړه باندې برابر کړي وو. هیله ده چې خوښ شوي مو وي او خپرونه راسره تعقیبوئ. له دې مو نړۍ مننه. درنو لیدونکو دغه هغه معلوماتو چې موږ تاسو ته برابر کړي وو، هیله لرم چې خوښ شوي مو اوسي. نو تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله په امان.